بل وخت چې روسانو سره قوه راله د موږ په منطقه کې چې دغه مولوي صاحبان او قمندان صاحبان چې اوس وغږېده دا ټول شهیدان د حال د غزني د ولایت دي. د موږ په منطقه کې له خاشا تر روبا او قلي پولاته په حدود د 1500 نفر کې شهیدان سوه. تنها سیاسر پاتې سوه. هغه سیاسر به د مړي دفن کول یا به راوړه یا چیرې به خو چې کوم شاید د مځکې په مخ ګرځېده ټول یې ویستل. د ټولو دښمن وو. بیخي مغسې واله ده بېجانه شي لکه ډبرې وو. ونې و له دو سره که دښمني نه درلوده لحیه جسمو سره بیخي د دوی دښمني وه. ټول یې له بینه وړل. نو دغه قصه مو غلطه ولیده. بیا پس له هغه چې دغه جهادونه شروع سو الحمدلله مجاهدین همداسې سرتېري وه. بیا د روسانو ټانګونه په مینو الوزول و ویستل یې و دا یې کول و هغه یې کول او روسانو هم خپل عملیاتونه ډېر جاري ساتل. موږ تاسې بعضې ورونه د دغه وطن خلک چې هغه د هغو جاسوسان و هغه به هم ورسره وه. بعضې کلي و کورونه یې ورته ښودل. علما یې نیول و بندیانول یې و ټوکټوکول یې و کورونه و منطقې ټولې سره پاش پاش سوې. نو قصه داسې سوه چې دوی ته هم ډېر ضرر ورسېده. د اسره قوه که د تاسې یاد دي د غزني په ولایت کې هم ډېره ماته سوه. بیا چې شلګر ته ولاړه چې بل ځای ته ولاړه لوګر ته ولاړه لږه ځای چې ګردیز ته سټ او کنډو ته ورسېده الحمدلله دوی ختم سوه. سره قوه په افغانستان کې ختمه سوه بالکل.